حضرت ایوب علیه السلام یو داسې پیغمبر و چې الله تعالی ډیر سخت امتحان ورکړ، خو هغه دومره صبر وکړ چې الله تعالی د هغه صبر د قرآن کریم په مبارک آیاتونو کې یادونه کړې ده. که تاسو د پیغمبرانو د لړۍ کیسې خوښوئ نو مه هیروئ چې زما چینل سبسکرایب کړئ. راځئ اوس د حضرت ایوب علیه السلام د ژوند د حقیقي کیسې پیل وکړو. الله تعالی حضرت ایوب علیه السلام د شام د ساران خلکو ته د پیغمبر په توګه رالېږلی و. ایوب علیه السلام ډیر شتمن و او د الله تعالی له بې شماره نعمتونو څخه برخمن و. هغه ډیر نوکران او بې شماره پسونه او وزې لرلې. الله تعالی ایوب علیه السلام ته پراخې ځمکې او جایداد هم ورکړی و. ایوب علیه السلام یو تاجر و او د هغه تجارت په لرې پرتو سیمو کې هم خپور شوی و. الله تعالی هغه ته ډیر اولاد ورکړي وو، اووه زامن او اووه لورګانې. پخپله ایوب علیه السلام روغ رمټ او پیاوړی سړی و. طبیعي خبره ده چې داسې مالداره او ښه زړه لرونکی سړی ډیر دوستان لري. هر څوک غوښتل چې د ایوب علیه السلام دوست شي. الله تعالی هغه ته په ځمکه کې بې شماره نعمتونه ورکړي وو، خو بیا الله تعالی غوښتل چې هغه وازمایي څو د راتلونکو نسلونو لپاره د صبر یوه بیلګه شي. همدلته د حضرت ایوب علیه السلام د ازموینې وخت پیل شو. ټوله سوداګري یې له منځه لاړه، شتمني یې له لاسه ورکړه او بېوزله شو. تر دې وروسته د هغه ټول ماشومان وفات شول. د اولاد له لاسه ورکول تر ټولو درنه ضربه ده. حضرت ایوب علیه السلام اووه زامن او اووه لورګانې لرلې. ټول یې د هغه له مخکې وفات شول. یوازې دا نه بلکې ټول څاروي او رومې هم له منځه لاړې. ورسره نور سخت تکلیفونه او ازموینې هم د هغه ژوند ته راغلې. ایوب علیه السلام خپله روغتیا هم له لاسه ورکړه او په سخت مرض اخته شو. ناروغي یې دومره شدیده شوه چې نور د تګ توان یې نه درلود. داسې و لکه چې فلج شوی وي، حتی له خپل ځایه پورته کېدای نه شو او بدن یې پړسوب وکړ. دا د حضرت ایوب علیه السلام د ازموینې تر ټولو سخت پړاو و. ورو ورو د هغه ټول دوستان حضرت ایوب علیه السلام یې پرېښوده، ځکه دوی وېرېدل چې ناروغي به ورباندې خپره شي. په دې ډول د ایوب علیه السلام ټول خپلوان او دوستان ترې لرې شول. یوازې د هغه میرمن ورسره پاتې شوه چې خدمت یې وکړ. هغه یوه ډېره وفاداره ښځه وه. هره ورځ به یې د ایوب علیه السلام خدمت کوو، خواړه به یې ورکول، پاملرنه به یې کوله. حالات دومره خراب شول چې ټول مال او شتمني یې پای ته ورسېده. د خرڅولو لپاره یې هیڅ شی نه و پاتې. له همدې امله د ایوب علیه السلام میرمن د خلکو په کورونو کې د نوکرۍ کولو ته مجبوره شوه، څو لږه ګټه ترلاسه کړي او د خپل خاوند د درملنې لپاره یې وکاروي. دا ازموینه یوازې یوه میاشت یا دوه میاشتې نه وه، بلکې د 12 کلونو لپاره یې دوام وکړ. د یوې بلې روایت له مخې دا ازموینه 18 کاله اوږده شوه، خو دقیق وخت یوازې الله تعالی پوهیږي. ایوب علیه السلام په دې اوږده مصیبت کې هم صبر وکړ. هغه هیڅ کله له خلکو شکایت ونه کړ. کال په کال د صبر په سکوت کې تیر شو. د ایوب علیه السلام میرمن ورته وویل، ته د الله پیغمبر یې، که الله ته دعا وکړي نو الله به ستا ناروغي ختمه کړي او حالات به دې بدل کړي. خو ایوب علیه السلام ورته ځواب ورکړ، موږ څومره کلونه په آرامۍ او نعمتونو کې ژوند کړی. میرمن یې ورته وویل، 80 کاله. ایوب علیه السلام وویل، زه شرمېږم چې اوس الله ته د دعا لاس پورته کړم، ځکه زه تر اوسه په نعمتونو او روغتیا کې د سختۍ په پرتله ډېر کلونه مې ژوند کړی، نو اوس به زه له الله څخه د روغتیا غوښتنه نه کوم. ایوب علیه السلام خپلې میرمنې ته وویل، ما څومره کلونه په روغتیا او نعمتونو کې ژوند کړی او اوس چې د سختۍ وخت راغلی، زه به د 80 کلونو پورې په دې ناروغۍ او تکلیف کې صبر وکړم، لکه څنګه چې مې 80 کاله د آرامۍ وخت تیر کړی. د دې خبرې اورېدو سره د ایوب علیه السلام میرمن زړه مات شو، ځکه هغې باور درلود که ایوب علیه السلام الله ته دعا وکړي، الله به یې ازموینه سمدستي ختمه کړي. خو حالات دومره خراب شوي وو چې خلکو د ایوب علیه السلام میرمن ته هم کار ورکول بند کړل. ویرېدل چې ناروغي به له هغې څخه دوی ته انتقال شي. رښتیا هم حالات ډېر سخت او زخته شوی وو. یوه ورځ د ایوب علیه السلام میرمن اړ شوه چې خپل ویښتان پرې کړي او خرڅ کړي، څو لږ پیسې د کور لپاره پیدا کړي. کله چې ایوب علیه السلام دا حالت ولید، زړه یې ډېر ودردېده او دعا یې وکړه، ای الله، زه ناروغ یم او ته تر ټولو زیات رحیم یې، زه ازمایل شوی یم او ته تر ټولو زیات مهربان یې، ته زما حال تر هر چا ښه پېژنې. الله تعالی د ایوب علیه السلام دعا سمدستي قبوله کړه او د هغه ازموینه پای ته ورسېده. مخکې ډېر ځله داسې شوي وو چې کله به ایوب علیه السلام دعا وکړه، الله به یې ډېر زر ځواب ورکړ، خو دا ځل هغه د صبر لپاره انتظار کړی وو. حضرت ایوب علیه السلام په خپلو ازموینو کې صبر وکړ او ځکه هر کله چې د صبر یادونه کیږي، د هغه نوم د بیلګې په توګه اخیستل کیږي. الله تعالی ایوب علیه السلام ته وحی وکړه چې خپله پښه په ځمکه ووهه، ځکه د هغه ځای نه د غسل او څښاک لپاره ساړه او مبارک اوبه راوځي. کله چې ایوب علیه السلام خپله پښه په ځمکه ووهله، یوه چینه د اوبو راووتله. الله تعالی ایوب علیه السلام ته وحی وکړه چې هغه په دې اوبو باندې غسل وکړ. بدن له باندې ټولې ناروغۍ ختمې شوې. کله چې له دې اوبو وڅښل، بدن د ننه ناروغۍ هم ورکې شوې. ایوب علیه السلام بېرته په همغه روغتیا
روغتیا او قوت کې شو لکه څنګه چې مخکې وو. کله چې د هغه میرمن کور ته راستنه شوه هغه خپل خاوند په روغ او پیاوړي حالت کې ولید. هغې هغه ونه پیژنده او ورته ویل آیا ته د الله پیغمبر او زما خاوند دې نه دی لیدلی؟ هغه ډېر ناروغ و. زه په الله قسم خورم زما خاوند چې کله روغ و بالکل ستا غوندې ښکاره کېدل. ما هېڅوک نه دي لیدلي چې دومره ورته وي. ایوب علیه السلام وویل آیا ما نه پیژنې؟ زه حیرانه شوم او ومې ویل ته څوک یې؟ هغه ځواب ورکړ زه ایوب یم. ما وویل سبحان الله دا خو دا معنا چې ستا ناروغي ختمه شوې ده او الله واقعا پر تا رحمت کړی ده. الله تعالی د ایوب علیه السلام د میرمن ځواني هم بیرته ورکړه ځکه هغې هم د الله په ازموینه کې صبر کړی و. ایوب علیه السلام ډېر صبر وکړ او بیا الله هغه ته بیرته ماشومان ورکړل. د هغوی شمېر 6 زامن او لورګانې وې. د یوه روایت له مخې یوازې 6 زامن او لورګانې جدا وې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ایوب علیه السلام غسل کاوه د سرو ملخانو باران پرې وشو. الله د غسل پر مهال ایوب ته برکت ورکړ. ایوب علیه السلام دعا وکړه زما ربه زه ستا له رحمت او برکت څخه سترګې نشم پټولی. الله تعالی د ایوب علیه السلام ځوانۍ او روغتیا یې بیرته ورکړه. شتمني یې بیا ورکړه او هغه ته یې بیا اولاد او کورنۍ برکت ورکړ. الله هر چاته چې وغواړي ازموینه ورکوي او هر چاته چې وغواړي ثواب او نعمت ورکوي. که الله موږ څخه یو څه واخلي نو پر ځای یې غوره څه راکوي.